د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو کتونکو اوریدونکو ته څوک به چې اوس په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به موږ وروسته ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. ورونو موضوع به تاسو لیدلی وي او هم به تاسو لوستلی وي چې ما پاس هغه موضوع در سره شریکه کړې ده. یو خو دا دی چې ترکان، پنجابیان، ایرانیان څنګه په نورو قومونو باندې حکومتونه کوي، او دویم چې دی په هغې به وروسته خبرې کوو. هغه موضوع ده چې لر او بر یو افغان تل دی وي لوی افغانستان. په دې موضوع باندې موږ خبرې کوو. موږ سره نن په سټوډیو کې زموږ ګران صاحب مېلمه دی چې هغه به تاسو سره په دې اړه باندې خبرې کوي. په هغې باره کې به وروسته خبرې کوو. خو اول دا موږ که وګورو دلته په دې زموږ په ګاونډي هیوادونو کې چې دلته کوم لوی قومونه دي لکه ایرانیان، ترکان او پنجابیان، دیو به څنګه دا نور قومونه خپل کنټرولوي. که موږ په ترکیه کې وګورو تقریبا 3 تر 4 میلیونه پورې دوی نفوس دی، مګر دوی چې دی په دوی کې تقریبا به 15% چې دي هغه ترکان دي، خو دوی ډېر ښه کنټرولوي دغه خپل نور کوم دیو سره چې کوم نور اقلیتونه اوسېږي، خپله ژبه یې پرې واکمنه کړې ده او ډېر ښه حکومتداري کوي او هغوی دا جرأت هم نشي کولی چې دوی په مقابله کې راپاڅېږي. همداسې که موږ ایران ته وګورو نو په ایران کې چې دی هم تقریبا 3 میلیونه نفوس لري، خو په دغه کې به خپله 54% چې دي هغه خپله فارس دي، هغه فارسیس کې نه چې خپله کومه فارسي ژبه وایي. خو دوی هم لکه نور قومونه چې دي هغه د دې نه بعد بیا آذربایجانیان دي او عربان دي، کردان پکې اوسېږي. دوی هم دغه نور قومونو لکه په دوی باندې ډېره ښه حکومتداري کوي، دا خپله ژبه هم په هغوی باندې حاکمه کړې ده او هغوی باندې حکومتونه کوي. همداسې که موږ پنجابي ته وګورو، پنجابي د ټول پاکستان تقریبا 54% نفوس لري، خو دوی دغه نور قومونه هغوی هم ډېره ښه لکه خپله واکمني پرې چلوي او دې ته نه پرېږدي چې سر پورته کړي. په خپله هغه ژبه یې مله یرغمال کړې ده، ژبې ته یې هم نه پرېږدي چې خپله ژبه باندې زده کړې وکړي. که موږ وګورو پنجابي ټول 54% دی، خو داسې که موږ وګورو ترکي ټول نفوس چې دی 4 میلیونه او د ایران چې دی 4 هغه 3 میلیونه دي، خو په دې کې 54 میلیونه ایرانیان دي. دا به ډېر په اسانۍ باندې په دغه نورو اقلیتونو باندې حکومت کوي. پښتانه چې موږ وګورو په لر او بر کې تقریبا دوی چې دي هم 8 میلیونه پورې شاوخوا کې دي، خو دوی چې دي اوسه پورې خپله ژبه په خپله سیمه باندې واکمنه نه ده، نه خپله سیمه واکداره دي. یو خوا نه پنجاب چې دی زموږ 8 میلیونه نفوس یې په کوزه پښتونخوا کې محکوم کړی دی او په هغې باندې خپل حکومت کوي او هغوی داسې برین واش کړي دي چې هغه بیا په دوی نه پوهېږي چې موږ په غلامۍ کې ژوند کوو او که یو آزاد یا خپلواک ژوند تېروو. خو بس دلته ځکه زه ډېرې خبرې نه کوم، دې باندې ما غوښتل بیا یو انشاءالله تعالی بل ورځ به په دې موضوع باندې بیا زه پوره رڼا ورچوم او بیا به په ډېرې خبرې کوم. نو سټوډیو کې زه دا مایک بازوم، بیا وروسته اوس به خبرې کوم. په سټوډیو کې را سره نن زموږ ګران صاحب مېلمه دی چې سیاسي او نظامي کارپوه دی او په سوشل میډیا باندې ښې لیکنې کوي. تاسې به کله لیکنې ګورئ نو هغه موږ سټوډیو کې مېلمه کړی دی. هغه به په دغه تېرو 4 لسیزو تقریبا دې باندې چې څه په افغانستان کې تېر شوي دي په هغې باندې به هغه رڼا اچوي. نو راسا صاحب ورڅخه هم پوښتنې کوي. نو لومړی پوښتنه به موږ دا وکړو چې ګران صاحب تاسو په کوم هېواد کې ژوند کوئ اوس فلحال؟ زه خو نو په جرمني کې اول خو زماني صاحب تاسې او رسا صاحب ته ستاسې د طریقه زه ټولو ځورېدلو افغانانو ته خپلې نیکې هیلې ګران صاحب تاسې شاته کېدی چې مخه بیا نه ښکاره کېږي، شاته همداسې تکیه وکړئ مخکې لکه څنګه چې مکلې وه، ځکه چې بیا پوره ښکاره شي. اوس صحیح شو، دغه ځای نه خبرې کوئ، څه د اواز هم راځي. زماني صاحب زه خپلې نیکې هیلې تاسې او رسا صاحب ته او ستاسې له دغه پروګرام او سټوډیو طریقه ځورېدلو بېوزلو افغانانو ته د 1902 کال کلیزې د افغانستان د ازادۍ کلیزې مبارکي وړاندې کوم. هغه افغانان چې واقعا ځان افغانان بولي په دغه ازادۍ باندې مینې. نو ستاسې د خبرې په جواب کې دا وایم چې زه په اروپا کې اوسېږم، د جرمني په ولایت د ملک. لکه لومړی پوښتنه به داسې وکړو چې خپلې خاطرې د خپلواکۍ نه تاسې څه لرئ؟ لکه چې په وخت کې دا کودتا نه وه شوې او په وخت کې به دا خپلواکي څنګه لمانځل کېدله؟
نو هغه وخت زماني صاحب د مطالعه دوره مې وه په ډیرو شاندارو مراسمو باندې په ډیرو ښایسته مراسمو باندې به موږ دغه ازادي لمانځله حتی ټول فامیلونه به تر چمن حضوري ته هلته به مختلفو کمپونه جوړېدل د هر وزارت به په خپل نامه باندې کمپونه جوړول ډېرې ښایسته ښایسته میلې وو سندرې او لوبې او لوی او واړه ښځې به خوشحاله وي او هغه به په توپونو باندې منځل کېدلې په آتشبازیو باندې منځل کېدلې په ملي ترانو باندې منځل کېدلې او ډېرې ښایسته ولولې به وي هر چا سره به یو احساس د وطن او د وطن ازادۍ و په تاسف باندې چې په دې اخرو کې بس دغه یو څه منزل د دې ورځې چې د ویاړلو ډکه ورځ د یو څه خرابه شوله خو خیر په هر صورت باندې دغه افتخارات ژوندي دي او بیا به هغه خپل هغه اخري د لمانځلو معیار ته رسیږي انشاءالله امیدوار یم دا څو لسیزې چې تاسو خو وایي چې د ملي ارزښتونه یا ملي شتمنۍ چې لوټ کېدلې نو په دې باندې به تاسو ډېر زیات افسوس به تاسو ته کېدو او ډېر به خفه کېدلی که د دې په اړه څه وي چې اولنۍ هغه مجاهدین راغله او په هغه وخت کې دغه ملي شتمنۍ لوټ شولې او ډېرې نږدې دا ګاونډي هېوادونو ته ویوړل شولې نو ځکه تاسو خو په هغه وخت کې په هغه نظام کې کار کوو نو موږ لکه څومره هغه وخت کې یو قوت درلودو افغانانو عسکري قوت زموږ څومره به زماني صاحب اوس نو مطبوعات او میډیاګان یو ټول شیان فعال دي ټول خلک پرې پوهېږي ولې زما د سترګو لیدلی حد دا دی چې اوس په افغانستان کې نو نه فلسفې ته ضرورت شته دی او نه مارکسیزم او لینیزم ته ضرورت شته دی او نه مټریالیزم ته ضرورت شته دی اوس د افغانستان تاریخ په دې څلورو تقریبا نیمه پیړۍ کې د سترګو لیدلی حال دی او خصوصا تاسو ځوانانو نه دا تاریخ به یو څه پټ و اوس هم همدغه میډیاګانو په مټ باندې ماشاءالله ټول ته خصوصا دغه ستا پروګرام چې زه همیشه تعقیبوم او ګورم په هغه وخت کې نوې رپورټ به یا کلن یا به درې کلن وي یا کلون چې خپل وطن نه وتلی ولې ماشاءالله په دې پیغام هغه څه چې تاسو سره خپل د افغانیت او د پښتونوالي او د خاورې وطن مینه در سره ده دغه څه دي هم دغه مطبوعاتو په مټ باندې ډېر ښایسته را پیدا کړي او ډېر ښه تاریخي مسایل باندې همیشه ډېر ښه موضوعات خلکو ته وړاندې کړي او ډېر صادقانه او بېطرفانه قضاوت کوي هغه محرومې طبقې چې تر هغه وخته پورې پاتې شوي او دغه تاریخ د چا په وینو باندې ویاړلې لیکل شوی دی او دغه تاریخونه چې د افغانستان پر ارتباط د ازادۍ پر ارتباط نوشته شوي دي د چا په قربانۍ نوشته شوي دي ډېر ښې تبصرې کوي او دا د هر افغان مکلفیت دی چې بدون د تبعیض نه ځان ته څوک افغان او یا مسلمان وایي باید بېطرفانه قضاوت ولري راځم ستاسې پوښتنې ته زماني صاحب چې یو ملک ازادۍ د عنوان لاندې د یو ملک ملي ګټې ملي ارزښتونه او ملي افتخارات باید د هغه ملت او یا د هغه خاورې اوسېدونکو ته یو ارزښت ولري یو قیمت ولري په ډېر تاسف باندې چې دغه آخرو کلو د ظاهر شاه او د داود شاه په ټیم کې د نړیوالو چې هدف افغانستان او د اسیا زړه ورته ښکاره کېده ډېر سخت استخباراتي لاسونه رامنځته شول ولو په سوسیالیستي بلاک او کمپریالیستي بلاک دا چې اوله کې سوسیالیستي بلاک موفقه شو یو تعداد لاس یې راوګوت که استخباراتي دستګاه په افغانستان کې یو تعداد خلک سرمایه گذاري پرې وکړه په دې معنا نه چې ټول البته همدغه ګوند چې کوم ګوند چې ټول به دغه شانته وطن خرڅوونکي ونه په دې کې یوه حلقه وه چې عملا تثبیت شو راولیدل شوله چې د روسانو د وطن چا وطن پرېښود او دغه حالت ته ورسوه تثبیت شو چا دغه کودتاګانې وکړه او په کوم حالات باندې مخې ته لاړ موږ ډېر څه لرل زماني صاحب په خپله اردو کې توپ هم لره ټانک هم لره تیارې هم لرلې څو باله تیارې جیټونه هم لرل توپونه هم لرل ثقیله او خفیفه سلاګانې هم لرې په ډېر تاسف باندې چې د دغه بلاک په مقابل کې یا د دغه ګوند په مقابل کې امریکا او غربي ټولنې او خصوصا په راس کې امریکا په داسې یو اسلامي هېوادونو کې لکه ایران او پاکستان کې داسې څوک وروزل کاشکې چې د اسلام د مقدس دین په ارزښتونو باندې روزل شوي دوی د خپل اهدافو دپاره او د اسلام د بدنامېدو په خاطر باندې یو تعداد د تنظیمونو مشران واخیستل حتی د داود خان په ټیم کې لکه رباني او ګلبدین او مشا مسعود او یو تعداد خلک مخکې دینه چې
دلته د اووم د ثور تحول رامنځته شي مخکې د مخکې نه تللي چې په هغه اداره کې ځانونه ثبت کړي او د دوی دپاره خدمتګار واقع شي، نو خو هغې هم هلته مخکې تللي دوی نو هلته څنګه چې یو سالمه رهبري نه لرله چې افغانان په همدغه خاوره کې د پردۍ په خاوره کې دوی سره منسجم وساتلی شي او د یو د الله د کتاب قرآن عظیم الشان په آیات او حدیث باندې ملبس کی او د یو افغان په نوم باندې د یو بیرغ د لاندې یا یو افغان په نوم باندې دوی مبارزه وکړي د اسلام په نامه باندې دغه په څو ډلو باندې وویشل، اتې په پاکستان کې پرېښود او ویې ولېږل ایران ته. ایران هم د هغه خمینی ډلې یا په اصطلاح باندې شیعهګانو دوی داسې تربیه کړه چې اقلا دوی ته یو ذهنیت یې ور پیدا کړ او دغه ورته په دې غوږو کې کېښودله چې افغانستان او افغان یعنې د پښتنو خاوره او پښتون یې مطلق د افغانیت یې مطلق د پښتنو پورې وتړه. دا ورته د تدریس کېده په همدغه استخباراتو او دوی دواړو هم د پاکستان او د ایران اسلامي تنظیمونو د یوې سرچینې نه اوبه اخیستلې او د یوې سرچینې نه اوبه کېدلې، پیداوار د یو استخباراتي ادارو محصول. البته زه ټول نه وایم ولې ډېر افغانان موجود ډېر صادق چې خپل دین او خپل وطن باندې مینو هم دغه روسانو په مقابل کې مبارزه وکړه او لاړ جهاد ته، ولې دغه سپېڅلو مجاهدینو مړي او فامیلونه یې اوس د ولږې مړه کېږي، بچی بې درسه بې تعلیمه پاتې دی او د هغوی مړي او شهادت د یو ونې او د چینار او د نختر د ونې لاندې لا درکه پروت دی. همدغه خلک چې دا تر اوسه پورې دلته مبارزه کوي د هر شي او د مقاومت او د جهاد تیږه راخلي او په خپله سینه کې وایي دوی د مختلفو امتیازاتو خاوندانان دي، د کفر نه یې واخیستلې او د اسلام نه یې واخیستلې، پیسې او ځانونه په دغه حالات ته ورسول چې د اسمان خراشه بلډینګونو خاوندانان دي، د تجارتونو خاوندانان دي، د شرکتونو خاوندانان دي، بچي تحصیلونه کوي او هغه څوک چې واقعا د وطن په خاطر باندې جهاد کړی د هغه په کور او بچي او د بچي په دسترخوان کې یو مړۍ ډوډۍ نشته، په خېټه ماړنې دي او دغه سیاسي لوبې چې دا پورې پرځول کېږي هم دوی د خپلو منافعو په خاطر یې کوي. هېڅ زما او ستا په هېواد کې دا 15 کاله کېږي 15 لسیزې کېږي چې یو حکومت پرځېږي بل را پیدا کېږي او په هر ملک کې چې د حکومت پرځېدل را جوړېدل را پیدا شو هغه د خپل ملي اراده کې نه وي، هغه د نورو خلکو په اراده کې. یعنې دغه ملي اردو چې په افغانستان کې راځم هغه اولي سوال دی د افغانستان ملي اردو چې څه لرل هغه ټول د ملت افتخارات او ملي ګټې او ملي ارزښتونه وو. که چېرته دوی واقعا صادقانه دغه خپل وطن ته پاک او باوجدان او د پاک قلب د مخې نه افغانیت اسلامیت او افغانیت خپل خاورې سره مینه لرلې د پردي په دستور باندې چې هغوی ته یېره لري چې هغه ایران او پاکستان دی فقط د افغانیت د کلمې نه یېره لري، ځکه دا تاریخ ښودلی ده د نن نه د څو پیړۍ مخکې دا تاریخ ښودلی چې د افغان نه ډېره سخته یېره پکار ده او خصوصا د پښتون ټبر نه. دوی هم د دې دپاره وزرو شول په ایران کې او په پاکستان کې چې دغه افغانانو کې یوه تفرقه وه چې هزاره ازبک تاجک په نامه د مذهب په نامه د سم په نامه د قوم په نامه باندې یوه تفرقه واچوي او دوی خپله پاچاهي وکړي. وی وایي دغه سلاګانې لاړې څه په ایران کې خرڅه شوې، کباړ شولې، څه په پاکستان کې خرڅه شولې، ولې دا یو ملي خیانت دی د وطن په مقابل او دا اوس ټول ته ثابته ده اسناد چې چېرته خرڅ کړه شان به ګوري چې به دا غذایه مزمن خرڅو سلاګانې په عملاً په خواني باندې ګوري. فکر کوم چې به وخت هم تحقیق دا خپل تاریخ دی. ګران صاحب دا پښتنې بلنې لاندې کوو اساس سره پښتني خو لکه یو فرق وو چې اواز یې لږ شانده کېږي. ګران صاحب ما داسې ویلې چې لکه یو د لکه د کله چې د پخواني نظام لکه د ډاکټر نجیب الله نه چې کله مجاهدینو ته حکومت راتو نو هغه په جنگ جدل باندې بدل شو، مګر یو کارو چې د اشرف غني نه چې طالبان حکومت واغستو نو به جنگ او جدل واغستو، دا یو فرق پکې و دي دوانو کې. نو دا د افغانستان په ګټه باندې ور اساس تاسو سره سوال شته، تاسو سوال کوئ ځکه چې تاسو نوبت درکم.
ټولو دوستانو ته او په خاصه توګه ګران ګران صاحب تاسو شاته شئ لږ شانته دغه کمرې ته چې بیا پوره ښکاره شي. اوس شاته کښېنئ لږ، اوس صحیح دغه ځای کې شاته شئ. تاسې اواز ماته رسا صاحب لږ اواز دی جګ دغه که چې زه پوه شم ستا په سوال باندې. او راسا صاحب آواز جګ کړي. نو زه هم په خپل نوبت تاسو ته ګران صاحب ته او ټولو لیدونکو ته چې موږ همدا لحظه په ژوندۍ بڼه ګوري سلامونه او احترامات وړاندې کوم. نو خوشحاله یم چې ګران صاحب نن شپه زموږ سره په ژوندۍ بڼه میلمه دی. دی خو مسلکي او نظامي جنرال دی، یعنې هغه عسکر دی چې هر څه ورته تاسې ویوئ. نو ما غوښتل چې دې نه به یو څه مسلکي پوښتنې هم وکړم د نظام په ارتباط باندې، د جوړښت په ارتباط باندې او د هغې په دغه مسایلو کې چې یو څه اندازه هغې خبرې مو ورباندې وکړلې، خو نورې پوښتنې هم شته دی. د طالبانو په ارتباط هم زه یو څو پوښتنې لرم، خو اړینه بولم چې ګران صاحب دغه د اوسني فعلي حالت په ارتباط چې همدغه اوس فعلا دغه په جریان کې دی په افغانستان کې د دغه تحولاتو په ارتباط کې د یو لنډ خپل نظر دوستانو سره شریک کړي چې دا حالت کم خواته روان دي او څه به کېږي. نو بیا وروسته نورې پوښتنې دي انشاءالله هغه به بس نورې پوښتنې ما سره شته دی، ډېرې جالبې پوښتنې دي دوستانو، او زه امیدوار یم چې ګران صاحب د دې تاسو ته به ډېر ښه منطقي جوابونه تاسو ته درکړي او ډېرې ښې پوښتنې دي او ټولې د وطن او د اوسني حالاتو په مطابق پوښتنې دي. نو تاسې دغه ګران صاحب سره به بس په نوبت به پوښتنو ته جواب ورکوي، زما پوښتنې به هم وي او د زماني صاحب هم وي، او که ستاسې هم پوښتنې وي هغه به زماني صاحب هلته ګوري، هغه به ورسره به شریکوي. نو بس ګران صاحب دغه پوښتنه مې لرله، بس تاسې نه اورم. رسا صاحب مننه، پوښتنه دې ډېره جالبه او ښه پوښتنه ده. نو زه به یو دغه عرض وکړم چې یو ملک کې چې د خارجي هیوادونو د استخباراتو په ډګر باندې ګرځېدلی، په هغه هیواد کې د هر څه امکانات شته، د هر څه امکانات شته. کوم وخت چې د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط وکړ، د اول نه ورته په پنډۍ کې داسې پروګرام د حکومتونو ورکړی شو چې هر یو به په نوبت کې د مثلا د مجددي حکومت 3 میاشتې دوام وکړ، د رباني 6 میاشتې دوام وکړ، فیصلې د مخې نه البته په پنډۍ کې. ولې دا چې هر څه قوای مسله څه چې پرسونل ټانکو توکو طیاره او څه خرڅ کړل په پاکستان باندې، همدغه ګوند او د جمعیت ګوند او څه د ځان سره وساتل، دغه خپل دورې جبرن وګده کړله. ولې دغه خارجي استخبارات غواړي چې په افغانستان کې یو ثابت او د خلکو پر رای باندې راغلی حکومت، دا یو مزلزل حکومت اوسي، لړزیده حکومت اوسي، هغې کې دواړه د ایران او د پاکستان اصول پکې شریک، د هغوی په مشوره دا کار کیږي، ځکه چې هغوی که چېرته افغانستان یو مستحکم یو قوي د خلکو پر حکومت راشي، هغوی سره د نن د څو پیړیو پخوا هغه د لرګي او د تبرګي او د چالي او د هغې د جنګ نه یېره ورسره موجوده ده، هم غربیانو سره او هم د همسایګانو سره، چې داسې ونشي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت راشي چې موږ بیا سره خراب کړي، ځکه چې هغې ټول رسېدلي دي. هم دغه د افغانستان په مسلو کې هم ایران پیسې پیدا کړي، پاکستان خو بالکل میلیونر او د حتی د استوي بټۍ خاوند شو پکې. نو دغه متزلزل او لنګېدونکي حکومتونه د غرب یا امریکا خپله قصدن جوړوي، دا یې قصدن جوړوي. دا راتګ د طالبانو او د نجیب واقعا ډېر تقریبا سناریو یو شی دی، سناریو یو شی دی، هېڅ کوم دغه پکې نشته که نه، مشکل پکې نشته. فقط د هغه د راتګ د مجاهدینو تش په نامه مجاهدینو راتګ ته 1 کال وخت یې ورکړ چې نن راځي سبا راځي، خبرې روانې دي. بن سوار راغی د ملل متحد په چوکاټ کې، ولې دې 2 کاله دوام وکړ. هغه هم داسې حالات راغی چې چاته ورنه وشوه چې تاسې جزتامون او یا هغه تاسیسات او هغه مؤسسات نظامي او غیر نظامي او نور اداري او ملکي بنسټونه تاسو مجاهدین ته تسلیم کړئ. کوم وخت کې بن سیوان راغی او د ډاکټر نجیب الله سره کېناست، ویې ویله چې هېڅ خبر نشته، د سولامیز راننوځي او ته باید دغه وکړې، د قطات او جزتام ته دې امرونه وکړه چې دوی باید تسلیم شي، او په هماغه شکل باندې وشو.
حتی ما ته د شپې 5:30 بجې پاکتین راته امر وکړ چې ته باید بیزا او ډیپوګانې باید مثلا په سلامي شکل باندې ته باید تسلیم کړې مجاهدینو ته 5:30 شپږ بجې وي په دغه وخت کې هغې بیا بل شکل لري ولې دا په اشرف غني باندې سیمه ییزه سپینه کودتا وشوه سیمه ییزه سپینه کودتا د امریکا په مشوره باندې قاطعي طالب هم دا تصور نه کو ولې غیر مترقبه راننوت حکومت هم دا فکر نه کوي نن په ما باندې طالب راننوځي هغه هم غیر مترقبه راګیر شو ولې دا یوه لوبه وه او په همدغه شکل باندې روانه وه او کېدله هم په دغه شکل باندې کېده که نه نو د خلا د امریکا خپله پالیسي تطبیق کړه ویې ګټله او نه غواړي چې په دغه اوس د طالبان هم راغله ته دې فکر مه کوه چې دلته به سوله تامین شي مشکله ده ځکه چې یو ملک یا 15 هیوادونه راشي په افغانستان کې او د تروریزم او د طالب په نامه باندې جنګیږي وژني او وروسته د 20 کالو نه هغه راولي او سیاسي قدرت ته تسلیموي نو سړی هغه سالم عقل کې خو باید په دې باندې په کار باندې واچوي نو که چېرته طالب غواړي اوس وشوه دا مسله راغله که طالب غواړي او دغه څه پیدا شي طالب په وجود کې پښتون قوم ډېر سخت وټکېده رسا صاحب تیکه تیکه شو مړ شو کور یې د لاسه ورکړه زندګي د لاسه ورکړه در بدره شو انسانانو بمبار شو اوس د طالب دپاره دا پکار ده چې دا سپینه کې د چا په دوه ووایي چې دا پښتون په ما باندې چا مړ کړه په ما باندې ولې بمبارد وشو ولې سپو سره په جنګ ولواچ ودونو باندې ولې بمباردونه وشو او ډېر زیاده هغه د اوس د مسالې خبرې مرکزي چې پروتوکول چې شدید بمباردونه هغه وکړي ستاسې مسؤلیت شته همدغه کوردینات په وزارت خارجه کې ترجمانان تربیه کېدل د هماغه ځای نه به کوردینات ورکړل کېدل او د هماغه ځایونو له بدله د پښتنو په منطقې به بمباردونه کول وژل به ولې اوس همدغه راجګېږي د امریکا راجګېږي هغه چا سره په حکومت جوړوي دا خو قاتل رجال نه دی همدغه مشران دوی ته په کوم لحاظ دوی ته سیاسي لوبغاړي وایي دا خو سیاسي لوبغاړي نه دي دا تجاران دي دوی خو په اسلام هم تجارت وکړو او په سیاست هم تجارت وکړو اواز هم قدر شو شمول حکومت خو دې ته نه وایي چې همدغه کې به عادي دیموکراسي به وي کارت کې چوکاټ کې په ځای دغه کوي په ځای مشمول پوس کې انسان شته دی پوه انسان شته دولتدار انسان شته چې په دولت باندې پوهېږي تجربه کار انسان شته عالم انسان شته دی په ازبک کې هم شته تاجک کې هم شته هزاره کې هم شته پښتون کې هم شته دا چې اله راشه عبدالله خانه ته بیت هماغه شی راشه فلانې خانه ته بیت هماغه شی راشه فلانې خانه ته بیت هماغه شی نه هم د افغانانو په مقابل او دغه خاورې په مقابل کې ملي خیانت دی ګران صاحب ته یو سوال راغلی دی تفاوت موجود دی ولې اواز لږ دغه کېږي قطع کېږي او که تاسو لږ شاته شئ ګران صاحب نو دا به ښه ځکه ستاسې د بې پوره څېره نه ښکاره کېږي دلته او دغه شانته نو یو سوال دی امان الله ورور رالیږلی دا یو کور دا وکړو اوس څه پکار دي چې څه وکړو یا اوس دپاره څه پکار دي څه وکړو لکه دا یو سوال دی د امان الله ورور چې اوس څه وکړو د ګران صاحب بدکارې رابطه قطع شوله زماني صاحب اوس داسې پکار دي اوس خو لوبه وشوه لوبه د بل چا سره ده د ماشوړې سر لا ورک دی طالبان را داخل شوي دي په ټولو ځایونو باندې حاکمیت لري غیر د دوه ځایونو نه چې یوه دره د پنجشیر ده او
یو دوه ولسوالۍ په دغه کې دي، دا بامیانو کې او بلې په راسا صاحب आवाज ګران صاحب ته منتظر شو که راشي او هغه आवाज صحیح کار نه کوي او بل دغه आवाज قطع کیږي ځکه اړیکې صحیح نه و ان شاء الله تعالی. او نو دوستانو ګران صاحب خو ډېرې ښې خبرې وکړلې او خبرې هم داسې یو ځای ته ورسېدلې چې نه ډېر کم پاتې ټولې خبرې تقریبا یې وکړلې، هغه واقعیتونه یې وویل او زه ډېرو مسایلو کې ورسره همنظر یم او واقعیت هم همداسې دی، تر څو پورې چې همدا جنګ سالاران همدغه خلک چې دغه په دغه 20 کاله دغه 30-40 کاله هم د دې خلکو په سر باندې دی قومندانان دي، د خلکو په سر باندې دی کته پورته ګرځي، ماڼۍ لري، هر څه لري، تر څو چې دی په دې نظام کې او په هر ډول کې که دا په سیاسي لحاظ که امریکایي راولي او که روسي راولي که هر څوک راولي دا حالت به د دې نه پسې نور هم بدتر شي. نو که هر څوک دغه کوي یعنې اوس زما راسا صاحب دلته یو څو سوالونه دي ځکه زه دې ته غواړم جواب ورکړم ځکه دا سوال ډېر ضرور دی. ډېر کړي دي وایي کمونستان د هېواد د تباهي بنیادګر د لنډغر او کمونستان د سر تان دانه خادي لګري کمونستان د هېواد د تباهي بنیادګر د لنډغر او کمونستان د سر تان دانه. نو ورور دا نظر دی ځکه دی په دغه څو لسیزو کې هر یو ګوند هر یو ډلې ټولو په ګډه باندې افغانستان ته پوره ضرر رسولی دی. په دې کې موږ څه ویو ځکه هر یو خپله وسه کړې ده د خپل قدرت د خپل چوکۍ دپاره دوی هر یو د هېواد د خرڅولو کوشش هم کړی دی او د ولس د زورولو کوشش هم کړی دی، د هېواد د ورانولو دپاره هم کار کړی دی، صرف ځکه چې دوی ګوند یا دوی په حکومت کې راشي. نو دا کار خو دوی کوو او کړی هم دی یوازې لکه دغه اول خو داسې چله چې موږ په دې باندې لکه دغه کمې مخکې دا کم تاسې دا کم نوم یادوئ نو زه نه پوهېږم چې دغه خو خلق او پرچم په نوم باندې دغه دوه تنظیمونو ځان ته ویل هغې ځان ته کمونستان نه ویل، خو زه خیر بیا هم دا ستاسې خپل نظر دی. موږ څه نه یو ځکه جهادي ډلو کې هم په اخره کې داسې غزني غلطیګانې وشولې چې د هېواد په ګټه باندې نه وې، هغه ملي شتمنۍ د هغوی په وخت کې چور شولې، دوی داسې یو لاسلیکونه وکړل چې هغه د افغانستان په ضرر شولو، همدغه تاسو چې ورته کمونستان لیکلي د دوی سره یې وکړه، دوی سره لاسلیکونه وکړه او شمالي ډلوالې او د هغې په زور باندې رال د افغانستان په حکومت کې شامل شولو او نور جهادي ډلې نه پرې خصوصا هغه چې بیا جګړې دوام پیدا کړو او دې باندې موږ ټول پوهېږو. زه دا د ابراهیم خان ورور یو کومنټ راخلم د پاکستان جنرالانو د نړۍ په تاریخ کې چې څومره ظلم په افغانانو او پښتنو وکړ بل مثال یې نشته او لا دوام لري. بالکل موږ ټول په دې پوهیږو چې د پنجاب اسټبلیشمنټ یا پنجاب آرمي د هغه وخت نه په افغانستان کې لاسوهنه شروع کړه چې په هغه وخت کې لا د ثور کودتا نه وه شوې او دغه د خلق او پرچم ګوند په حکومت کې هم نه راغلي چې دوی داود خان په وخت کې په افغانستان کې لاسوهنې شروع کړې د مذهبي ډلو د لارې، ځکه دوی غوښتل چې افغانستان کمزوری شي او د ډیورنډ خط کم چې دی د هغې غوښتنه ونه کړي یا د هغې دپاره کار ونه کړي د نورو پښتنو سره. نو د هغې دا کار چې دی هم د دغه نه شروع کړی و، د داود د وخت نه شروع کړی و. نو دغه دی زه راساسې مایک نه ډېر شغارې کوي هغه به خبرې وکړي خو دومره ډېر بیا نه کوي ځکه چې زه نه غواړم ځکه چې تاسو په لکه صحیح اواز تاسو در ونه رسېږي او مزاحمت درته وشي. نو دې په خاطر باندې د ګران صاحب په دغه کې مو ډېر شغارو نو ما نه غوښتل چې ستاسې تنګ شئ نو هغه بیا خپله هغه یو خو یې هغه اړیکه صحیح نه وه. نو انشاءالله تعالی بله ورځ به بیا راځي موږ به دې پوره سوالونه کوو. اوس وخت هم په کمېدو دی نو انشاءالله تعالی بیا به هغې له پوره موږ وخت ورکوو چې په بله ورځ باندې راشي
موږ د سوالونه مو کوو به جوابونه ورکړي. زه به سره فقط یو لنډ شعر شریکم نه بس بیا بر اساس یو دقیقه 2 دقیقې خبرې وکړي بیا بس کوو ځکه چې आवाज د هغې د تلیفون هم خراب دی. ان شاء الله تعالی دا به ما سره وعده کوي یا ژمنه به راسره کوي چې یو ښه تلیفون به راوړي چې شور او غالمغال پکې نه وي. نو شعر څه داسې دی وایي تر څو به زانګو د خیالونو په ټال تر څو به زانګو د خیالونو په ټال تر څو به ستایو د جبین خالونه. د دې نظم عنوان دی شاعر ته تر څو به زانګو د خیالونو په ټال تر څو به ستایو د جبین خالونه تر څو به مست یو د ساقي په خمار تر څو به اخلو د ساقي جامونه. د ګل پاڼو شونډې مه جوړوه د ګل له رنګه رخسار مه جوړوه چا اننګي هم د انارو سره وي د اننګونه انار مه جوړوه. کله ګیدړ نه هم زمری جوړ شوی د هر ګیدړه شیرخان مه جوړوه. قهرمان کله د میدان نه تښتي له هر بزدل قهرمان مه جوړوه. چې د ملت په ژبه نه پوهیږي ترېنه بابا د ملت مه جوړوه. دا چې په زور د خارجیانو راشي ترېنه مارشال د همت مه جوړوه. یا خو ګوډۍ د بل په لاس کې لوبې یا خو ځواني د ښایست خوا کې لوبې یا د حسینو زلفقات کې لوبې یا خو شاعر د خیال دنیا کې لوبې. د چا په زور دا ګوډاګي راغلي په خپل ولس ظلمونه نه ویني دوی پرېږده بورا دا د قدرت وږي دي د خپل وطن حالونه نه ویني دوی. دا شعر تقریبا په 2008 کې ما لیکلی یا په 9 کې مې لیکلی. نو تاسو سره مې شریک کړو ان شاء الله تعالی پر روانه کې به سر ترګه دا یو سوال بلم د حکومت بیا اساس ته وخت ورکوم لکه خبره باغم وکي. طالبان باید د مولا عبدالسلیم ضعیف کتاب ولولي او د خپل نصاب تعلیمي ځای وګرځوي. بالکل هغه به کې خپل څه چې ورسره د پنجاب آرمي کړیو هغه به کې ټول کلی لیکلي دي او دا غو د پاره درس دی خو کوي کی. نو دا ستا بالکل اسا خبره زما خو خشله اساس مایک دی واسکه شو ډیر دی نو خبرې لنډې وکړي څه پروګرام بس کوو. خبرې خو ډېرې دي زماني صاحب خو سړی بس کومه خبره اول وکړي. نو فقط زه دغه 2-3 خبرې کوم چې تر دغه څو ورځې چې زه دغه طالبان په میډیا کې ګورم او داسې په خپل ذهني لحاظ د دې مطالعه کوم نو طالبان فقط د دې ذهن او دغه ټول فقط جنگ او هغه اسلامي دغه سره عیار شوی دی. یعنی زموږ ملمن بیرته راغی دغه رابطې کار شو. نو زه به د خپل خبرې خلاص کوم بیا به ګران صاحب ته نوبت ورکوم. صحیح ده بس خبرې در لاندې کته راټولې کبل. او نو زه چې ګورم طالبان فقط ذهناً هغه فقط دې ته فقط ټول ذهناً د جنگ د کفر د انتحار او د غچاغستنې او دغه فقط دغه ته جوړ شوی دي. زه فکر نه کوم چې طالبان د نظام دغه چلون کې شي او د نظام وچلای او دا به دا وخت زمان به وخی ځکه چې تر یو مشه مامور ته چې راشي تاسو را مسی مفتکار کې 2 مشه وکي 3 مشه وکي بل اخره د خلک تنګيږي د سینې چې خپل په دې باندې بل پروګرام کوو د طالبان او دا فقط د سینې چې سبا د طالب را پاتې کې خپل اعلان وکي چې ورور راشي زین شم کوله یعنی چې داسې حالت رانشي. نو زه ډېر خبرې نه کوم زماني صاحب خبرې نوبت ورکو. ګران صاحب ساسي مخکې یو ټلیفون کې شغارم ډېر وخت ساسي आवाज نه راځي. आवाज تاسو اوس هم سټوډیو ته نه راځي. دا اوس لګراغه صحیح شو سم شو. आवाज مې سټوډیو اوس درځي आवाज ګوره داسې بنديږي کوم شي به دغه شي اوس راځي اوس صحیح دی الله. او نو هغه یو کس مخکې پوښتنه وکړه مالا بل سړي پوښتنه وکړه د کمونستانو پر ماغره ته به تکرار کولو لږه جواب ورکوم. نو امان خان وسو چې هر څنګه دي د شرایط راغلي او طالب هم رانه وتلې دی ټول مسایل ګډوډ شوي دي. طالب د پاره څه پکار دي چې دا وطن آرام شي. طالب باید څه وکړي. 40 کاله په دغه ملک جنگ تیر شوی دی مخکې راغلی او د هغې نه باید تجربه واخلي چې ما څه کول. اول دې ته مجبور شوم چې ما پسې ډانګې راواخیستل شو زه دې وطن نه وشړلم. ولې دا د طالب ګناه نه وه په هغه وخت کې. دا هم د دغه خلکو چې دغه 20 کاله حکومت یې چور یې که چپاول یې که خرڅ یې که د قوای مسله افتخارات او ملي
ګټې او ملي ارزښتونه ټول په پنجاب باندې خرڅ کړل، چې باندې خرڅ کړل. دا د هغې خلکو د بند منحوس کانفرانس نتیجه وه چې دا وطن دې حالات ته راورسېده. اوس طالب ته څه پکار ده؟ طالب خلکو ته مراجعه وکړه. هر هغه حکومت چې د خلکو د منځه نه وي راټوکېدلی هغه هېڅ بقا نه لري، هغه اول او اخر د منځه ځي. دا باید لاړ شي خلکو ته مراجعه وکړي. دا د دې معنا باندې نه کوي چې الله مشموله حکومت، مشموله حکومت دی که تا بیا دغه شل سره او غاړه د حکومت جوړ کړه. طالب دا شپې ډېرې لنډې دي، ډېرې لنډې دي. یوه تجربه دې مو ولیدله چې څنګه یې ویستلې، بله تجربه دې مو ولیده چې د دې خلکو په اختلاف کې او د تا سره په یوه مشوره باندې ډاکټر نجیب یې کوم حالات ته ورسو او اوس یې کوم حالات ته ورسو. دا اوس لوبېدلي خلک دي، هم د په خارجي استخباراتو په استخباراتي دستګاهګانو کې، هم په حکومتدارۍ کې، هم په اقتصاد کې، هم یې ځان وپېژنده. نو فلهذا تا ډېر زر غولولی شي. ما دغه ټول د افغانستان د ګلان دي. یو ملت افتخارات ازادي ده او په ازادۍ کې دغه هوښیار او سم خلک کې ګلان دي. نو دوی نور هم شته په دغه قومونو کې باید چې د لږکیو جوړه باید درست وي، د خدمات کړی شي په شکل او څه باندې. دا چې ته سړی رانیسې او پوښتنه ووایې هلکه چې ته نن ولې جمعه نه راغلی، د جمعې لمونځ دې په سره کې راڅملوه. نه، دغه د دوی لپاره موافقت نه دی. د 40 کالو د حکومتدارۍ نه باید تجربه واخلي طالب او د خپل اعمالو نه دلته فقط ملت ته مراجعه وکړي. هغه وطن پرسته بااحساسه قومي مشرانو ته، قومي مشران خو خلاص شوي دي، قومي مشران څه طالب مړه کړه ګران صاحب ستاسې اواز چې صحیح نه راځي انشاءالله تعالی. هغه سره د زما اواز هم درته نه درځي. ګران صاحب ستاسې اواز نه راځي، راته زما اواز هم تاسې نه اورئ، ستاسې اواز بند شي او ستاسې نه راځي. نو زه دا پروګرام به دغه کو انشاءالله تعالی بله ورځ به تاسو ته پوره وخت درکو، تاسو ته بلنه درکو، تاسو به راشئ بیا به د موږ سوالونه کوو. خو چې داسې یو دغه چې دا موبایل ستاسې اواز پکې صحیح راشي او دغه قوي دغه پکې ولري، د انټرنیټ یا کومه اړیکه چې ده باید هغه قوي د انټرنیټي. نو انشاءالله تعالی اوس به اجازه واخلو. راسا صاحب بس اجازه اخلو ځکه چې ستا تلیفون هم چې دی هغه هم شغاره ډېر کوي. نو دا به بیا شغاره کوي، هغه ته اوري بیا زیرو صاحب نور دوستان یې نه اوري، ما کنټرول کو په هر صورت باندې. نو زه چې اورم وروسته بیا راځي ځکه زه خو بیا نو که ګران صاحب تاسې په آخر کې خبرې دې راټولې کړه، اواز یې اوس جوړ دی. زه اوس ویم زما اواز درځي، ستا اواز راځي ګران صاحب، خو په منځ کې قطع دی. نه اوس راځي، قطع کېږي بیا په منځ کې قطع شي که نه، لکه داسې پوره صحیح نه ځي. نو د طالب لپاره دا پکار دی زماني صاحب چې خلکو ته مراجعه وکړي، ولسونو ته مراجعه وکړي او د دغه غیر مترجانسه ائتلاف نه ځان تېر کړي. دا اوسه پورې امریکا دغه حالات ته را رسولی دی. هغه یو ملي خپله کرزی خپله عبدالله دی، د سره څنګه کوي؟ دا یو سوال دی، دا یو سوال دی. هغه ملي خاینان چې دغه وطن یې چور کړی دی، غارت کړی دی، چپاول یې کړی دی، خلک یې وژلي دي، دغه وطن یې تیکه تیکه کړی، 20 کاله چوکۍ د دوی سره دي. فقط امریکا دونه کړی چې د شطرنج تختې جوړه کړې وي، همدغه ګوټکانو دي، یو ځای نه پورته کوه او بل ځای ته کېښوده، بل ځای نه یې راجګوه په بل ده. خو نور د دغه شانته خلکو نه خلاص شي. وجل هم نه دي پکار، بل شي هم نه دی پکار، فقط ورته ووایي چې نور کفایت کوي، موړ هم شوي، ژوند دې هم وکړه، چور دې هم وکړه، غارت دې هم وکړه، چپاول دې هم وکړه، نور کښېنه. نور دغه ولس حق دی چې دا ولس څوک انتخابوي، د ولس د چا نه رضایت لري. او که دا کارونه کې دی به خپله طالب به داسې وخت به راځي چې ځانه به خبر نه یو غیر مترقبه به پرې څوک راننوځي او همدلته به یې د ستوني نه نیسي او هغه به بیا خپل بدون د تسلیمۍ نه هم خپل حکومت اعلانوي. هم د دې خلکو په وجود کې نو
دغه دی دا نو یو سوال بل باندې کوم سوال کړو جواب ور الو تاسو څه ورکو درګه اوس بیا ګران صاحب مخکې یو دوست سوال کړی چې دا د کمونستان چې دي دا د افغانستان د بدبختۍ اصلي عاملین دي او د ارتباط یو پوښتنه کړې وه بیا تاسې نوی زماني صاحب هغه پوښتنه یو څه جواب هم کړله نو ما ته زه هم د دې پوښتنې یو لنډ جواب ورکوم بیا به تاسو مفصل جواب ورکوئ زه تر اوسه پورې چې ګورم زه خو نو زه به یو دوه ټکو کې یو طبقه دوه ټکو کې وته وایم دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه ورځ دغه یرغل په افغانستان د ورځ دا بل ورځ چې مجاهدین دا به د جنایت او د قتل ورځ دغه دوه بدبختګانې په هم دغه دوه حالتونو کې راغلي او دا د کې تیری دي هیڅ شک نه اشغال د بدبختۍ ورځ او افغانانې بدبخت خلاص زما هم دغه دوه ټکي جواب دی او وخت خلاصيږي ځکه چې زمونږ هغه وخت ولې د څه خاينین نو خاينین په دې خاطر نو چې ځکه موږ نه ګورو چې دغه د دوران یا وزیر یا کوم رئیس اوس کوم یو سرمایه ولري چیرته کنه د څه یعنی هغه ملي ګټو ته د عقل ژمنو نسبت دی وته بس شو محمد ظاهر خان ظهیر ورونه د شلبو کې ته ماته لکه خپل میسج براته وکي یو پیغام براته راولېږي بیا به زه ته بل ورځ راواخلم بیا به سوال وکړم څه دې درلودل کوم موضوع دې غوښتله په هغې به در سره خبرې وکړو اوس موږ سره وخت په خلاصېدو کې دی هغه څومره وخت چې و هغه ختمیږي موږ پروګرام بندوو نو تا ما به تاسو وخت درکړی وی خو هغه دلته زه لینک نشم شیر کولی بیا ستا ته په پرایویټ مسنجر کې بیا ته درولېږم بیا چې ستا هر څه خوښ و هغه څه دې پوښتنې وي هغه به بیا وپوښتې نو تر بله ویدو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارام او سوکاره ژوند ولرئ د الله جل جلاله په امان